پیسې راکې او که نه. لکه ویم نشم درکولی ګنجایش پکې نه کېږي. نه تا ته څنګه پته ولګېده چې زه څه غواړم؟ ستا د چل چلن نه ما ته پته ولګېده چې ته په څه پسې راغلی. مړه خو دې نه اندازه ولګوه چې زه په څه پسې راغلم. روپنګو پسې راغلم. مور مې بیماره ده، ستا غوندې پرېوتي سړي ته ودرولم. مور مې بیماره ده. هلکه ما سره ګنجایش نه کېږي، ته ولې نه پوهېږې یار؟ مړه لږ پکې څه وکړه که نه. آیسو کې مې مور پرته ده مړه یار شه که نه یار. هلکه ما سره خو پردی امانت پروت دی، خو چې ستا مجبوري ده او مور دې بیماره ده، زه به دله خیر دی 50 روپۍ درکړم، خو ما ته بیا 1000 واپس کړي. منیر جانه 3 ورځې ټایم درته ځکه نه ښیم، زما 3 ورځو کې پیسې راوځي. دا 4 ورځې ټایم درته ځکه ښیم چې په دې کې منظومانه کې هېڅ پته نه، انسان عاجزه شی دی. ټیک شوه؟ او ټیک ته خیر. او که نه د بعضې انسان مثال د زناوري په دې وجه ته زه چې کوم د 4 ورځې ټایم ښیم. ټیک ده؟ اوکې زه بس الله د دې اجر په هغه جان کې درکړي. او باچا روپۍ میلاو شوه درلم ښه؟ اوکې اجازه چوکره پکې ښه راوله. مطلب مې دا دی چې الک پکې ښه ښایسته راوله. ټیک ده؟ لاټینالي خو دلته راغلی او په ده پسې ما کلی چان کړ. دا ویډیو په ولاړه واله. ته راځه ته راپاس لږ ځان سیف کړه. ریډي ښه باو. لکه دا څه خر دی د ځان جوړ کړی او په تا پسې خو ما کلی چان کړو. 4 ورځې یادې کړې وې، 15 ورځې وشوې، پیسې دې رانه کړې. زما د مجبورۍ نه غلطه پیدا مه اخله، پیسې روباسه. ملګریا ستا پیسې د مور پی دي، سنبال پرتی چې ته دومره فکر ونه کې. دقه مې اوس مور د هسپتال نه راوړه، دونه دواګانې راته وکړې، کوزه مې کړه. خو د شانټې د مخې لږ عزت وساته. د شانټې او د میرګاټي سره خو به دې ګورم او الحمدلله ستا مور خو به دې تېر شوي کال کې اډو بیماره شوې هم نه ده او اوس مې مولیده پراټې پخولې. هلکه تا ته پته نه مطلب مې دا دی زه خپله مور نه یادوم، زما راتلونکې د بچو مور یادوم، یعنی فیوچر سوچ مې دی. ملګري شیخ سره پکې راولم او دې خو راشه دې ځکه مې پکې راولم. سما سنن ستا دپاره یو بریکینګ نیوز دی. څنګه چې تاسو ته پته چې هیلووین را روان دی، نو دغسې د 22 بیټ لکی ډرا هم را روانه ده چې په هغې کې تاسو 7 لاک پی کې آر پورې ګټلی شئ. دې نه علاوه 50 وینرز ته به ملاویږي 14000 پی کې آر هم. نو بیا انتظار د څه خبرې دی، هم اوس کمنټ باکس کې ورکړل شوي لینک باندې کلیک کې زموږ پرومو کوډ استعمال کې او صرف 300 روپۍ ډپازټ وکړئ. یاد ساتئ چې دا آفر 10 اکتوبر نه والی 31 اکتوبر پورې اویلیبل دی. نو موقع نه پیدا والی هم اوس کمنټ باکس کې ورکړل شوي لینک باندې کلیک کې ایپ کې رجسټر شئ، زموږ پرومو کوډ استعمال کې او پیسې وګټئ. فیوچر دې نه پېژنم، زما مجبوري ده کس را پسې 2 پیرې کور ته راغلی دی او چې ما بېزته کوي زه به تا په سر کې بېزته کوم. پیسې به راله اخرنی تاریخ راته وښایي کله راکړي. شیخه 15 ورځې نیمه ورځ پکې لږه سیوا او 2 غنټې پس پیدلی درکو. میرګاټي ته ګوایي؟ نه شیخه میرګاټې نه شانټې. که شانټې او که ټانټۍ په دغې نه پوهېږم. 15 ورځې پس به پسې نه 15 ورځې 2 غنټې او 25 منټ. راځم به پسې. ټیک ته ځه شانټې ځه چې کباب ورته وخورو. بیا یې راواچو. هلکه چوت کې که نه ضروري کار به رسره یي. لړکه مړه دا یو خوش انسان دی مړه، قرض یې څه راکړی زیات یې ورسولي مړه.
خلک اوس خوش انسان شو ما ډیر بې غیرته انسان دی ډیر ته په خوده le cingaka le gainoram cingaka am le gainoram cingaka څنګه در په حکم ملګریا ما وی چې یو دوه بوجه سره منډه د مخه ډک کم بدا خو توت کار دی راځه روپۍ روباسه ټیم برابر دی ویلو که خدای چې رالی مړه خبر خو نه یې کنه روډ څخه خو د ډېره غټه دوکه او لپړه وشوه یار هلکه مخکې وایه په نورو قیسو دې نه پوهېږم داسې کار دی ملګریا چې ستا د پیسو خو ټوټل کالم نه دی شوی داسې کار دی تیار مونډان دي بالکل د ګاڼۍ پارمان دي بسه ګاڼۍ کول او ته د خپلې روپۍ واخله ته به یا ګڼې ګاڼه کې او یا نه زه به تا ګاڼه کړم پیسې اوس راکړه چې سوی مه ختمه وه یا دا ګني چټل زه خرڅوم په دې پټي کې دقه یو لاره ده تا سره خو دېرش ته که نه لاړ شم گل نه شورو زیارت جمعه نه کنه بیا ونه شوه کنه ښځه مړه ته به 2 میاشتې پس راشه روپۍ دې ټوټلي واخله الا قرضداریا الا کنه ذلیله دې کړم ذلیله مشي د شپږو ورځو په نیټه دې اخیستې وي او دا یې دویم کال روان ولې مې ذلیله کې مړه دا خو د چا خوښه نه کنه نو خو وشي لانجه وشي کنه موږ نه هم په تیش کې ولګېدې وروره به دغه 2 میاشتې ټیم مې درله درکو که راځي ښه پخه که نه راځي زه به یې کور ته درم اوس زما د کار ټیم دی بوس چلوم سمه ده په خیر ګلپام په خیر څنګه صحیح راځه حجرې ته راځه کنه راځه حجرې سره بیا راکې اوس سره پښتو کار دی نه دی کړی زما پیسې راکې که نه پیسې در کوم خو یو کس ته مې ورکړي د شپږو ورځو په نیټه باندې مې ورکړي وي دا یې درېیم کال یې روان دی بس لږ صبر راته وکړه نن او سبا ماړه صبر ټوله زندګي دې په ډوک بوک باندې تېره کړه زما را پیسې باقي پاتې راکړه د لسم تاریخ پورې ستا سره ټیم دې کورا دې نه کړی که نه نو کمیس پرتوک دې نه وباسم زه تا په دې کلي کې شرموم صبر راته خیر دی وکړه ځان له مو کار کتلې صبر پیسې به واخلې بیا به ورکولی نه شي زما را پیسې باقي پاتې راکړه د لسم تاریخ پورې ستا سره ټیم دې کورا دې نه کړی که نه نو کمیس پرتوک دې نه وباسم زه تا په دې کلي کې شرموم صبر راته خیر دی وکړه ځان له مو کار کتلې صبر پیسې به واخلې بیا به ورکولی نه شي ته ډېر بېسوری بچې بې سوره په دې یمه چې خپل ښه مې د بېعزتۍ سبب جوړ شو نن هغه کس رالی او زه یې په خپلو روپو باندې بېعزته کړم هغه ته زه ګناه نه کوم خو چې ما د چا سره ښه کړي د ما کار د هغه سره دی ورشه پسې او ورته ووایه وایي دا وایي که په 2 ګنټو کې د دننه پیسې را نه کړي نو خدای شته چې تا د حد نه سیوا زه بېعزته کړم هلته پسې ورشه ودرېږه او سړي خو موټۍ ټیټ کړه زما ضرور هغه پیسې به کله راکې اوه ګډم چې چل شروع کړل وروره که پیسو له راغلی نو 2 میاشتې بعد راځه ځکه ستا ورته ما یاد کړي دي مونډان او که څه نور څه اراده مې نو تادي کوئ مور مې تنور لمبه کړی میلمانه راغلي خشا کړم نه پیسې او به هم وس راکې ګینې دا 3 ورځې به دې هم ډېر زیات خشاک ولګي سړی خو لکه تاملناډو کتلی دی وروره دا ته چې د چا په دم راغلی دا 2 تالي سټه دوی خو ګوره خوراک وکړي او د کار په ټیم کې اوس ملګریا دا 3 را پرېږده ټیم را سره شاټ دی زه ملګري ته ځه که تا په خپلو پیسو وامه ډېره بده خبره ده
لالا او به مونږ ګزار وکړو وي پیسې میسې نشته خپل مشرور درولېږه ګزار یې وکړو ته بچې ته لاړ شه لکه دا خو هغه بل ټینالي را روان دی د دوی د اندازه خو ماته نن څه بدله ښکاري دا پیسې راکې او که نه ابسلوټلی ناټ فلحال سکوت بربادي جی تا ته خو ما ویلي که نه چې کورکمانو ته به صبر کې بس 2 کاله ټیم دی پکې او کشران دې راغلي وخت مې وڅنډل او در ومې لېږل درله هغوی خو راله خو اخرنۍ پیره درته ویم پیسې راکې او که نه بو قرضدار یې چا وجلی رور